Hello guys, welcome to our online learning program. In this video, I will teach you grammar. سلامونه دوستانو د ګرامر د زده کړې لړۍ ته ښه راغلاست. لکه څنګه مو چې په تېره ویډیو کې د کامن نون په اړه خبره کړې وه، په دې ویډیو کې پیل کوو د پراپر نون یا د خاص نوم څخه. Number 2, proper noun. Proper noun are words for proper people, proper places and proper things. They always begin with a capital letter. خاص اسم هغه نومونه چې د خاصو خلکو، خاصو ځایونو او خاصو شیانو لپاره کارول کیږي چې همیش د غټ توري په لیکلو سره پیلیږي، دې ته وایي proper noun. These people's names are proper nouns. لاندې د خلکو نومونه خاص اسمونه دي. وګورئ په دې کې عبدالله، علادین، محمد، احمد شاه، خوشحال خان، حمزه، اشرف غنی، راشد خان، محمد نبی، شاهد افریدی، مستر بین، کلینټن، تورګل، شینو. څومره چې د انسانانو نومونه دي دا خاص نومونه دي چې کله موږ دا په جمله کې په پیل یا منځ یا پای کې لیکو نو لومړی توری باید غټ وي. These places are proper nouns. لاندې د ځایونو نومونه خاص اسمونه دي. افغانستان، ننګرهار، لغمان، بهسود، کابل، رودات، کاما، سرخرود، جلال آباد، پکتیا، مزار. څومره چې ځایونه دي او نوم ولري دا خاص نومونه دي، هغه که واړې که غټې، که یو کوري که دوه کوري، که یو کلی که ډېر کلي، که ولسوالي که هیوادي که ولایتي، نو دغلته چې کوم ځای او د ځای نومونه یې دې ته وایو خاص نومونه. په غټ توري باید خاص نومونه شروع شي. These things are proper nouns. لاندې د شیانو نومونه خاص اسمونه دي. لکه فور ایگزامپل که چېرته د کتاب خبره کوو، کتاب عام نوم دی، خو میتھس بک د ریاضي کتاب یو خاص نوم دی. ایچ پی پرنټر عام نوم دی، خو کله چې ایچ پی پرنټر شو دا بیا خاص نوم دی. کرسټل واټر اوبه عام نوم دی، خو چې کله کرسټل واټر شو نو بیا خاص شو. ډالر انک صحیح چې دا عام نوم دی، خو چې ډالر انک شو د ډالر والا رنګ نو دا بیا خاص نوم دی. بیالوژي خاص نوم دی. همداسن ډیل کمپیوټر عام نوم دی، خو چې ډیل ورسره شو بیا خاص شو. یونس فین یا سونیک فین دغه کم چې پکې دي په ګرمۍ کې کارول کیږي دغه عام نوم دی، خو چې کله ورته نوم مونږ ورکه یونس فین شو یا سونیک فین شو. زمزم واټر، وهاب آئل، کیمسټري. نوٹ ترازو. days of the week, months of the year, special days, celebration. دغه چې دي دا هم خاص نومونه دي. د اونۍ ورځې، د کال میاشتې، ځانګړې ورځې، هغه ورځې چې کومې مونږ لمانځو نو دغه هم په خاصو نومونو کې راځي. را به شو دریم نمبر کې مونږ سره دی collective noun. collective noun مقصد ډلیز نوم یا مجموعي نوم. collective noun words for group of people, animals or things are called collective noun. د یوې ډلې خلکو، حیواناتو او شیانو مجموعې ته collective noun یا ډلیز نوم وایي. اگزامپل تراشه لکه فیملی کورنۍ، ټیم ډله، کراود راټول شوي خلک، نیشن قوم، آرمی پوځ یا لښکر، هرد رمه، ګروپ خپله ډلې ته وایي، آډینس لیدونکي، کیټل د غټ مال رمه، گورنمنت حکومت، پیپل خلک، بینډ منه ډله. دوستانو په کولیکټیو ناون کې یو څو خبرې شته چې د ګرامر په لحاظ باندې ډېرې کنفیوزیبل دي. نوٹ ته وګورئ. If the group is acting as a single unit, in this case we use a singular verb. If the group members are acting as individual, we use a plural verb. که چېرته ډله کسان acting as a single unit ټول یو عمل اجرا کوي، in this case we use a singular verb. نو په دې ځای کې موږ singular verb مفرد فعل استعمالو. If the group members are acting as individual, we use a plural verb. که چېرته ډله کسان جلا اعمال تر سره کوي نو دلته موږ plural verb
یا د جمع لپاره چې کوم فعل دی دا استعمالو. تاسو مثالونو ته راشئ. Our family is traveling to Kabul. زموږ کورنۍ کابل ته په سفر روانه ده. په دې جمله کې ګوره ټول خلک یو عمل اجرا کوي، ټول کابل ته روان دي. The family are doing different chore. کورنۍ مختلف کارونه تر سره کوي. نو دلته بیل بیل اعمال تر سره کیږي. د لاندې مثال ته راشئ. The couple eats out once a month. The couple eats out once a month. د واده جوړه په میاشت کې یو ځل بیرون خوراک کوي. دلته وګوره سینګولر ورب دی، مفرد فعل دلته استعمال شوی، سینګولر ورب، ځکه چې د واده جوړه دواړه یو ځای یو چاره تر سره کوي. The couple are taking separate cars. دلته وګورئ همدا د واده جوړه چې دا بیل بیل اعمال تر سره کوي، ځکه چې دواړه بیلابیل موټر نیسي. بل اگزامپل ته وګورئ. The crowd was out of the stadium. The crowd was out of the stadium. تماشاچیان د سټیډیم نه بهار وو، ټول بهار. واز دلته سینګولر د پاره ذکر راغی چې ټول د سټیډیم څخه بهر دي. وګورئ دلته بل مثال ته. The crowd are clapping and yelling. هر یو کس بیلابیل اعمال تر سره کوي. The crowd are clapping and yelling. دوستانو دا و د نن ورځې درس. که چېرته تاسې د لومړي ځل لپاره زموږ ویډیو ګورئ نو زموږ چینل د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ.